د بارونکو موټرو پر مخ د سالنګ لوی لارې له پرانیستلو سره به د افغانستان په صادراتو وارداتو کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي. افغان سوداګر وایي د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي. په خبره یې د غټو بارونکو موټرو پر مخ د دغې لارې له پرانیستلو سره به د افغانستان په صادراتو وارداتو کې د زیاتوالي ترڅنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو کې د پام وړ کموالی رامنځته شي. او کدی لار بیرته د عموما د غټو لارې په ترانزیت په مخ باندې خوشی شي نو هم په صادراتو کې د افغانستان اضافه والی راځي، هم د کابل سایر ولایتونه چې د شمالي نه مواد خوراکه اخلي او تیل او نفت او ګاز را واردوي د نور ملکونو او هغه د سالنګ د لارې راځي، په ټولو قیمتونو کې دا تاثیر اچي او قیمتونه به ارزانه شي. همدارنګه دغه سوداګر زیاتوي د سالنګ لوی لارې په واسطه افغانستان له مرکزي اسیا په ځانګړي توګه له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیواد سره خپل صادرات او واردات ترسره کوي. ازبکستان، ترکمنستان دغه ټولې لارې دي چې د سالنګ د لارې باید تیر شي او دغه زموږ د هغې پورې تړلې ده. همدغسې چې موږ د کابل یا سایر ولایتونو نه موږ صادرات کوو او هغه د اسیا مرکزي ته لیږو نو سالنګ د لارې تیریږي. همدغسې اکثره زموږ تجاران دي یا د پاکستان کوم ترانزیت ترانسپورت چې دی هغه بین المللي په شکل باندې چې د اسیا جنوبي او اسیایي مرکزي چې دا سره نښلوي. وروسته له هغې چې د سالنګ لوی لارې د مرکزي تونل په شمول د یوې ګالرۍ کارونه بشپړ شول او د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د هر ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د یادې لوی لارې د جوړېدو مسؤلین وایي دغه لویه لار له سالنګ څخه شروع تر جبل سراج پورې په لوړ کیفیت او اساسي شکل رغول کیږي. تونل نه بیا تر جبل سراج پورې دا قرارداد زموږ د شرکت سره ده او په دې کې د تونلونو کار د سکل ټارګټ وو چې تونل به د عمومي غټ تونل سکل تکمیله کیږي. نو منګه د شروع نه تر اوسه پورې په 4 میاشتو کې الحمدلله د تونل عمومي تونل کار تکمیله شو. همدارنګه دغه مسؤلین وایي د هوا د سړېدو له امله نشي کولی چې کارونو ته ادامه ورکړي. په خبره یې د راتلونکي کال په شروع کې به د سالنګونو پاتې کارونه پیل کړي. خو د ابو هوا د سالنګ داسې ده چې نه ایجابوي چې موږ زموږ دلته کار وکړو نو موږ بیا په ژمي کې مواد ورته اماده کوو او راتلونکي کال د خیره سره چې هوا سره برابرېږي نو کارونه به بشپړېږي انشاءالله په مخ به ځي. موټر چلوونکي د یادې لویې لارې په جوړېدو خوښ دي. په خبره یې په تیر کې د ډېر خرابېدو له امله په همدې تونل کې د هر ډول ترافیکي پیښو رامنځته کېدو ترڅنګ په ساعتونو لاره بندېده. په وینا یې اوس مهال دغه ستونزه راکمه شوې او تونل په اساسي شکل رغول شوی دی. الله پاک دې امارت نورم خیر ورکړي، نور د قدرت ورکړي چې د لاره ښه صحیح سمبال کړي او جوړه کړي. ډېر ته خوشحاله استو ورسې دا وینه ودن د قندوز سره روان شوی کابل ته داسې فکر کوم لکه په 2 ساعته کې زه کابل ته روان یم. په 2 ساعته کې نو فکر وکړو په شیبر باندې 2 ساعته منزل کوو او 20 ساعته په خاوک باندې. سابق بود بخیس داخل تونل جرجوی بود، یک متر لای بود، دالیست داند کانکریت شده به خوبی میریم و میاییم، رابندی نیست، لای نیست، خاک نیست، امنیت است، آرامی است. دغه لویه لار چې شمالي ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي او ګڼ شمېر خلک پرې تګ راتګ کوي. مسافرو د اسلامي امارت څخه مننه وکړه. په خبره یې د یادې لارې له جوړېدو سره ګڼې ستونزې هوارې شوي دي. د دوی په خبره په تیر کې همدې سالنګونو کې د خراب سړک له امله موټر چلوونکو په ساعتونو مزل کاوه او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وه او دا همیش به خرابه وه. اوس ډېره ښه جوړه سوې ده، ډېر قوي کانکریټ پر اچول سوی دی او دا به په رفت و آمد کې به ډېر اثر وکړي. امارت نور کوشش کوي د نورو ولایاتو کې هم سړکان جوړوي او انکشافي پروژې تر لاس لاندې دي. البته اقتصاد کمزوري دی خو با وجود دا هم امارت په د موجوده اقتصاد کې ډېر کوشش کوي. الحمدلله څو موده د سالنګونه بند نو امارت اسلامي ډېر صحیح کارونه کړي دي چې خلکو ته صحیح سهولت جوړ کړی ده. نو زه یو شخصا یو 4-5 کاله مخکې په دې لارې راغلی وم، د لارې ډېرې خرابې وې. الحمدلله اوس لارې ډېرې ښې سوي دي. د سالنګونو لویه لار چې 4 میاشتې وړاندې د بیا رغېدو چارې شروع شوې وې، تېره اونۍ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د یوې ګالرۍ او یو تونل کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، سالنګ.